ګرانو دوستانو دا یو نظم ما په کرونا باندې لیکلو او خبره دار چې لکه یو کرنٹ اپیر دی لکه ای وخت کې په ټوله دنیا کې د کرونا په حواله باندې یو ژره خوره ده نو ما راشه موږ به دا یاره چې دی نو دغه کړو او په دې به یو څه ولیکو دا یو کلام مې لیکلی دی تاسو سره شریکوم نئی څوک یقین کوي او نئی څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نئی څوک یقین کوي او نئی څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو داسې یو وبا ده چې نظر باندې ښکارېږي نه هم یې ډاکټرانو ته علاج را معلومیږي نه بس وایي تو د سړه ټوخی دی علامات د دې نو سدم تشین دی هیڅ په پته یې پوهېږي نه نو خدای خبر څه شی د دنیا ټوله یریدلې ده داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو نه یې څوک یقین کوي او نه یې څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو وایي حکومت چې بهر موضعي کورونو نه هم یې منع کړی واړه خلک جوماتونو نه وایي د یو بل نه لرې اوسئ چې نږدې نشئ لګي یو نه یو تا بل نه بل تا د لاسونو نه نو هر چا ته چې ګورې خولې ماسک باندې تړلې ده داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو نه یې څوک یقین کوي او نه یې څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نه څوک جنازې لا د چا ځینه فاتحې لځي نه څوک د بازار په لار وتې نه څوک د بازار په لور وتې شي نه حجرې لځي هر چا راشه درشه د یو بل سره پرېښودي دي نه پوهېږو دا لانجه بلا څومره مودې لځي نو نه فضا کې ښکاري نه په ځمکه چا لیدلې ده داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو نه یې څوک دروغ ګڼي او نه پې څوک یقین کوي او نه یې څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو ټول غریبانان یې په جنجال کې نښلولي دي ځای په ځای کتار کې یې راشن ته ودرولي دي لوګا د اشرافو د غیرت جنازه وباسي هر سمې شماله ځای په ځای باندې لیدلي دي نو هېڅ نه لګي پته څوک نه هر د چا خوړلې ده داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده نو نه پې څوک یقین کوي او نه یې څوک دروغ ګڼي داسې یو وبا مې په وطن باندې راغلی ده یو جهان مننه دا مې خصوصا ما وی چې ملګرو سره دا شیر کړم او ستاسو یو جهان